ډاکټر راتب النابلسي وایي یو وخت د یو قاتل د اعدامولو لیدلو ته محبس ته ورغلم. هلته مې یو اشنای یا ملګري راته وویل دغه سړی چې دغه اوس اعدامیږي تر خپل اعدام د مخه یې ماته وویل د مخه تر دې چې د اعدام په رسۍ وځړول سم زه به خپله قصه د عبرت دپاره درته بیان کړم. هغه دا چې ما دغه سړی چې د هغه د وژلو په تهمت اعدامیږم نه دی وژلی مګر 10 کاله د مخه مې یو بل انسان وژلی دی چې هغه قصه داسې وه. هغه وخت زه په محبس کې ضابط وم او داسې یو بندي یې را تسلیم کړی چې د اعدام حکم پر سوی و خو هغه بندي را څخه وتښتېدی. ما هم یو بل بې ګناه صحرایي د هغه پر ځای کښېناوه او په سبا کې هغه صحرایي اعدام کړل سو او دغه دوی نن د هغه ظلم بدله را څخه اخیستل کیږي. نو پام کوئ چې څوک پر چا ظلم ونه کړي. ورونو ډېر ځله داسې پیښیږي چې خاوند پر خپله میرمن ظلم کوي خو کله کله بیا میرمن پر خاوند ظلم کوي. کله کله ورور پر ورور ظلم کوي. کله کله یو شریک پر بل شریک ظلم کوي. کله کله همسایه پر همسایه ظلم کوي. خو الله جل جلاله دغه ټول ظالمان ویني او د ظلم سزا یې خامخا ورکوي. مسلمان وروره د مخه تر دې چې ظلم وکړې د مخه تر دې چې هغه څه اخلې چې ستا نه وي د مخه تر دې چې پر یوه پاک او بري انسان تهمت ووایې د مخه تر دې چې د خپل قوته کار اخلې او هغه تر تا ضعیفه انسان تر پښو لاندې کوي د مخه تر دې چې ته د خپلې رتبې او منصبه کار اخلې او د هغه چا ګناه پټوې چې ستا خدمت یې کړی وي یا یې رشوت تر کړی وي. دا په یاد لره چې ظلم تاریکۍ دی. هغه څوک چې الله جل جلاله هیروي او پر یوه انسان ظلم کوي هغه احمق او ناپوه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. یعنی د مظلوم د شرع څخه ځان ساته بېشکه چې د مظلوم د شرع او د الله جل جلاله ترمنځ حجاب او پرده نسته. د مظلوم شرع بېله ځنډ او بېله مانعه تر الله جل جلاله رسیږي.